دوه تازه مهم خبرونه. ندیم د تیر حکومت په ښوونځیو کې د ټولو عزت تر پښو لاندې و. بلخوا دوحې ناسته امرخیل وایي د افغانستان ستونزې له افغانانو پرته بل څوک نشي حلولی. سلام ستړي مشئ، وخت مو په خیر. پام وکړئ د ورځې مهم خبرونو ته. د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر نظام محمد ندیم د پوهنې وزارت اړوند یوې غونډې ته په وینا کې ویلي دوی د اسلامي شریعت د تطبیق سرلاري دي، خو تیر حکومت هڅه کوله چې اسلامي موارد او اسلامي شریعت یو په بل پسې له منځه یوسي. د هغه په وینا د تیر حکومت یو بل هڅه دا هم و چې د شاګردانو تهذیب د نړیوالو په څیر کړي او په یو ډول یې بې لارې ته وهڅوي. ندیم زیاته کړي د تیر حکومت پر مهال ښوونځیو او لیسو کې د ټولو عزت تر پښو لاندې شوی و او داسې یو وضعیت پکې روان و چې د بیان جرأت نه لري. بلخوا د ننګرهار پخواني والي ضیاء الحق امرخیل د دوحې ناستې ته په اشاره وایي چې تیرو تجربو ته په کتلو د افغانستان ستونزو ته رسیدنه د افغانانو مربوط کیږي او له موږ پرته یې څوک نشي حلولی. ښاغلي امرخیل پر خپله ایکس پاڼه د یو مطلب په خپرولو سره ویلي چې د حذف سیاست باید پای ته ورسیږي، زغم پراخ او د یووالي له لارې ستونزو ته رسیدګي وشي. د هغه په وینا افغانان له هیڅ چا کم نه دي او اړتیا ده چې نورو ته له انتظار پرته د هیواد د سوکالۍ لپاره اقدام وکړي. دوستانو دا و د نن ورځې چمتو خبر. که غواړئ نور تازه او مهم خبرونه ترلاسه کړئ نو همدا اوس زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښې چارې، ښه وخت.